دو سترګې دي چې د جهنم اور هغې ته نشي رسېدلی. انسان په بدن کې ډېر نازک اندام سترګې دي، سترګې چې د یو ماشي مقابله هم نشي کولی. ماشی که پکې وغورځېږي بس د ده باندې دنیا سرګردانۍ. د ګرد غبار کې ورپکې ولګي یو شګه چې سترګه کې ولګي، یو دانه د شګې لږه خاوره بس سترګه کار پرېږدي او اوښکې ترې روانه شي. لیکن کومو سترګو باندې چې د الله حکم نافذ شي او دا سترګې د حرامو نه ښکته کي، نارواو ته پې ونه ګورې، دا سترګې د جهنم اور نشي سېزلی. یا هغه سترګې چې په هغې د الله بندګي وشي او د الله د یرې نه ترې اوښکې لاړې شي، دغه سترګو باندې د جهنم اور اثر نشي کولی. هغه اور چې ډېر زهریله دی، ډېر زهریله، لیکن د الله د بندګۍ قوت دومره زیات دی چې بیا په دې اثر نشي کولی. څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عینان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية عين غضت عن محارم الله. دو سترګې دي چې د جهنم اور هغې ته نشي رسېدلی. یو هغه سترګه چې د الله د یرې ته یو کرت هم اوښکه لاړه که نه، دې سترګو ته د جهنم د اور نه براعت حاصل شي. او دویم هغه سترګه چې د الله په لاره کې جهاد فی سبیل الله کې څوکیداري وکړه. په بل روایت کې داسې راځي هغه سترګه چې د حرامو نه راښکته شوه، یو ځای کې پردۍ زنانه وه، شیطان وخت په وخت ته وسوسه اچوله چې دې ته وګوره، خو تا خپل سترګې ته تلقین ورکړه چې دا د الله د حکم خلاف دی، زه د الله د حکم خلاف نه کوم. دې سترګه کې دومره قوت حاصل شو چې د جهنم اور پې اثر نشي کولی. د الله په بندګۍ کې دومره قوت پروت دی زما قدرمنو عزتمندو.